نو د دواړو جهانو د سردار مبارک یو امتی بی چې کله د هغه د اعمال وزن شي کنه نو د هغه د نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به درانه شي فرشتې به پکې زنځیرونه واچوي او جهنم ته به روان کړي او ما درته مخکې ویلي وو چې دې جهنم کې به اویا زره واګې اچولي او 1000 فرشتو به نیولي د محشر میدان ته به راکاږي ګیر چاپیره جهنم دی او دا غرغنډې به وي نو چې دکې دا زنځیرونه واچوي او دا فرشتې د محشر د میدان ته روان کی یو خوا به م ګوري بل خوا به م ګوري چې الله امداد به را سره څوک کی څوک به مې الله د دې فرشتو نه خلاص کی دا خو مې جهنم ته بوځي نه پلار شته نه رور شته نه بچی شته هېڅوک نشته چې دې خلاص کی یو خوا بل خوا به ګوري خپل وسې نشته فرشتو په مخه کړی دی حضرت آدم علیه السلام چې ورته وګوري چې دی خو زمان وسې جهنم ته به مخه کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ته به آواز وکړي یا احمدو اے احمد صلی الله علیه و آله وسلم پاک پیغمبر مبارک به ورته وایي لبیک یا ابا البشر بابا حاضرم خبره کوه رسول الله مبارک ته وایي ته فرشتو ته خیال نه کې ستا امتی جهنم ته روان کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله خپل امتی ته وګوري فرشتو ته وایي فرشتو زما د امتی ودروي فرشتې به ونه دروي بیا به ورته د دواړو جهانو سردار مبارک وي چې فرشتو زما د امتی ودروي کنه فرشتې به ونه دروي هغوی به رسول الله مبارک ته مخ راوړی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون په جهنم داسې فرشتې الله مقرر کړي دي د الله نافرماني نه کوي څه چې الله وایي بس هغه کوي د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي چې مونږ خو د الله فرشتې یو د الله ملایکې یو د الله د حکم نه بغیر د بل چا حکم مونږ منو نه د دواړو جهانو سردار مبارک به دقه شان لکه دی ما چې په دې ګیره لاس راکړه داسې به په خپله ګیره مبارکه باندې لاس راکاږي د افسوس د وجې او د عرش لاندې به الله ته په سجده باندې پروت دي چې یا الله زما امتی خو ډېر ګناهګار دی خو الله رحم خو دې زیات دی که نه الله رحم خو دې ډېر وسیع او پراخه دی نو د خپل رحم نه الله ولې کار نه اخلي رب العالمین به فرشتو ته وایي لا تعجلو تلوار مه کوې قیپو ودرېږې زما حبیب چې درته څه وایي هغه به منې د دواړو جهانو فرشتې به ودرېږي د دواړو جهانو سردار مبارک به خپل امتی ته وایي راځه را روان به کې خو امتی خپل پیغمبر دغې وخت کې نه پیژني چې کله یې را روان کي او تلې لی راولي پاک پیغمبر مبارک به خپل جیب ته ګوتې کې او د هغې نه به یو کاغذ راوباسي او د خپل امتی د نیکۍ د تله کې به یې ورواچوي چې څنګه د نیکۍ په تله کې ورواچوي سمدستي به نیکۍ درنې شي او ګناهونه به په یو ټس باندې سپک شي خو چې جهنم ته ته خو نیکۍ سپکې وې که نه نیکۍ درنې شوې ګناهونه سپک شو رب العالمین د طرف نه به حکم وشي دی د جنت ته بوځئ هغه سړی به ډېر زیات خوشحالی د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي څه نوراني چهره دی ده